د دوو کورنۍ ترمنځ رامنځته شوې دښمني نن د یو پراخې ناستې په ترڅ کې په دوستۍ بدله او یو بل ته غاړه غړۍ شول. د کندز سیمې چارواکي وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دښمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک په آرام فضا کې د یووالي او ورورولۍ تر چتر لاندې ژوند وکړي. په دې 3 کالو کې موږ مجموع درته وایم چې 200 فیصلې هم کړي دي. د دې په څنګ کې 250 د قتلو مصالح حل شوي دي چې دې کې د یو کال مې د 15 کالو مې ته 50 کالو پورې منازعې وې او یو نفر ته 21 نفر پورې هم په دې مابین کې خپل ځانونه لاس ورته ورکړي وو. هغه افغانان چې له دې امله سره لرې شوي دي باید د ورونو په شان ژوند وکړي او په دې برخه کې موږ او تاسې باید ګډې هڅې وکړو. د هغو دوو کورنیو ترمنځ چې خپلمنځي شخړه رامنځته شوې وه او د سیمې چارواکو په هلو ځلو یې دښمني په ورورولۍ بدله شوې وایي نور غواړي پاتې ژوند د سولې او ورورولۍ په فضا کې تیر کړي. د ډېر راضي یاستو چې دغسې هم چې مجلسونه نور وسي او به داسې کینه او قدرت دی په دغه صلح او په خیر او فلاح واوړي. موږ ته راغله او مثال د موږ جانب د مقابل ته ورغله دغه مشکلات ته د حل د پای ټکی کېښوده. نو الله دې دوی ته ډېر عزت ورکړي، الله دې دوی عمرو ته برکت ورکړي. نو ډېر وخت یې خوشحاله استو او د مشکلاتو نه چې خو الله پاک د مشکلاتو نه موږ خلاص کړو. په ورته مهال دغه ولایت مخور د اسلامي امارت مسؤلینو له دې نیک ګام څخه قدرداني کوي او زیاتوي چې اوس تر بل هر وخت د دې فرصت را رسیدلی چې خپلمنځي شخړو ته د پای ټکی کېښودل شي. کار خوب است در بین دو فامیل که یک آرامی میآید، جور آمد میآید، باید مردم خوش شود. این وظیفه هر مسلمان است باید بکنه. په کندز ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ د خپلمنځي شخړه په داسې حال کې په دوستۍ بدلیږي چې د اسلامي امارت په هلو ځلو سره ځینې نورو دښمنیو ته هم د پای ټکی کېښودل شوی چې اوس په ورورولۍ سره ژوند کوي.